अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कतन को मुश्ताक आलम एमस्ता सरो रागले मा मंदनी इलाके तनन चिकम वाकया महतराला मौलाना अब्दुल सलाम से पता के बान चिकम दे मंदनी बाजार सरा ख्वा के चिकम दे फायरिंग होशो दल तवरजू द दीन मालूमात को चेहरा दा वक़वा महतसंग राला ताजी पूरा तफसील मुंग सरा गोरे द आलिम मर्ग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई शिदा तो गुण आलम मर्ग दे अब्दुल सलाम मौलाना अब्दुल सलाम आरिफ से वो रहमतुल्लाहि अलैहि दर्दी गुंड सिमी वज़ीम शायर और यो वज़ीम आलिम ढेर ज़बरदस्त सार दगा मास्पहिन टीम कराले द माजगर द मास्पहिन जम नज़र वापस के दो कातिलना हमला पे गोश वाला चूँकि सुबह खबर नहीं दी कसान चिम्मा का पागा टीम बानी वो तख्ते दलाल स्कूटर बनो गालिबन कसान हुए और जिस तरफ गाड़ी के नोर सोक जी गालिबन छी और सर दुई अगजू कशरजू हसन कारी से नहीं मेरे हसन जान नहीं मेरे अगर और सरू बदा टीम की और ड्राइविंग सवर से बल चोकला से को दी पखला ना दुई बखपल बाने को गजवी द दुई ड्राइवर को जी अगुई ड्राइवर को دا ته जी چې دوی سمخ کنه چې دښمنی یا سنور څه یا داسې وجه نجی علماء خو چونکه عرب سے وہ دوی خاندان دا خو ډېر زبردست خاندان دوی خو زمونږ د پښتنو خبره چې د چم لاس غویم نو پاسولې د دوی هیڅ د څه قسمه صدقنو چې مثال هغه د مرګ دغه شوی چا سره دښمنی ښکار دښمنی نه وایي دا فایرنګ صرف دا وی د سایډ او شو کنه دوی هم به فایرنګ مایرنګ سمخه ولا لاس ورغلی نه 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 دوی خو ما تاسو ویل دوی به ال ځان سره دغه کوله چې دوی مشکوک وي او مثال دوی دښمنی وي دوی خدا قرنګ روانو مثال خپل جمله تل واپسې غالبا شراتلو کم ځای نه راتله جمله کم ځای ته تللی دا د رچن پارم کې دوی الته امامت او الته تل او جمع وکړ واپسې کې به راتلو په دغه ټیم کې دوی ته وراله دغه بازار سره به دا فایرنګ وشو دغه بازار سره به دا موټر سایکل باندې کسانو کنه موټر سایکل باندې کسانو راځي څو وختونه کوي چې اعلی چارواکو جی نو مو خو د سکیورټي د اعلی چارواکو نه دا مطالبه کو چې مثال دلته ډیر زیات بیامنی ده په علاقه باندې خاص کر په خیبر باندې بالخصوص ډیر علماء کرام هغه شهیدان شو او اسبسا مثال قتلیږي شیخ حسن جان صاحب دغه رنګ حامد الحق صاحب نور علماء کرام لکه دغه رنګ عبدالسلام عارف صاحب چې هغه دغه رنګ وفات شو نور دغه رنګ زمنګ عوام رونه د خیبر چې دی هغه وفات کیږي نو موږ دا مطالبه کوو چې تاسو د ملک له امن راولي یو سکون دي ذکر راولي ځکه چې د دې ملک هغه پیسې چې دی هغه تاسو ته ملاويږي تاسو ته یو قانون حواله شوی دی نو دوی له دا پکار دي چې د ملک چې د امن کوشش وکړي د خیره امن راولي ځکه چې درسو پورې بوختیم مولانا صاحب دا خبره وکړه درسو پورې ومنګه زنانه چې دغه به کونډې کیږي دغه ماشومان چې دغه به یتیمان کیږي په سو پورې ومنګ په خپل وګو باندې چې هغه به جنازې بوچتو نو مهرباني دي دا و کې کم چې سکیورټي دا هغه دې دا مهرباني و کې چې د امن لپاره کوشش وکړي د پښتنو خصوصا لکه تاسو پته ده چې ارز کې د پښتون ان تويږي اسی به ستويږي هیڅ دا پته نه لګي نو موږ دا مطالبه کو کسان ډیر هغه په دې غم باندې ډیر غمجن دي دا یوازې د ابصرام عارف صاحب د کور غم نه د غونډه علاقې غم دي نو موږ د حکومت د مطالبه کو چې هغه دې پورا اکشن والی په دې باندې او د دې د پورا تحقیقات وشي او په دې ضلع کې په دې غونډه صوبه کې دی هغه امن قائم کړي او لاله زه دغه وایم چې مولانا صاحب چې کوم په دې علاقې کې مذهبي شخصیت او بل ډېر مشهور ناتخوان هم په دې پکړه خسته आवाज ورکړو نو په دغه مطالبه وکوم د سکیورټي کمیشن چې ډي پی او سم نه ډي سي پي سم نه سچو سم نه چاوي او لګیا خپل تحقیقات کې موږ سره راتو په لار باندې لګیو کسان چې کوم سکیورټي جنسي دي نو چاوي تحقیقاتو کې شفاف تحقیقاتو کې کوم کسان بلې کې مولوي سي چې هغه کې پر کردار د ورسي او بل زمونږ د ټولو چې کوم د علاقې زمونږ ټول د خاندان سره ولاړ او دوی په غم کې پوره شریک بالکل